ممتازه ته چې یې د سترګو تور وې، ممتازه ته چې یې د سترګو تور وې، په هغه سترګو کې تور پاتې نه شو. ډېر ښه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. سلیمان مسرور یم. مازدیګری دی، په مازدیګري کې را سره ممتاز خان ممتاز صاحب ناستې کوي. راځئ د هغه نه څه اورو. نو تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي. یاره جي نن خو به زه چې کوم دی سلیمان به دا خبره چې کوم دی خپلو ملګرو یارانو دوستانو ته کوم چې مور چې کوم دی نو دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی. جی. او چونکې زما مور خو وفات شوې ده، جی. نو د دې وجې نه موږ ته چې کوم دی ډېره ګهره صدمه ده. خو که د کومو ملګرو چې کوم دی میندې ژوندۍ وي نو خدای د هغوی له ډېر عمرونه ورکړي، او د کومو خلکو چې میندې وفات شوي دي نو هغوی له خدای پاک جنت الفردوس ورکړي. امین. نو زه هم د دې موقع مناسبت سره چې کوم دی د مور په باره کې چې کوم دی شعرونه لیکم، حالانکې د مور په باره کې چې څومره لیکلی موږ کې نو هغه کم دي، جی. خو زه به په یو 15-شپږو شعرونو کې چې کوم دی د خپلو جذباتو دغه کوم اظهار. جی بالکل. هغه داسې دی چې سورې په سر مې د مور پاتې نه شو، سورې په سر مې د مور پاتې نه شو، او خدای ګو چې کور هغه کور پاتې نه شو. ډېر ښه دی. او دا ستا په ډاډ به زما زړه غټېدو، دا ستا په ډاډ به زما زړه غټېدو، زړه کې مې هغسې زور پاتې نه شو. ډېر ښه. ډېر ښه. او یو ستا حقونه مې پوره نه کړی شو، یو ستا حقونه مې پوره نه کړی شو، نور د چا ما پسې پور پاتې نه شو. ډېر ښه دی. ډېر ښه. او ستا دعاګانې مې د زړه مرهم و، ستا دعاګانې مې د زړه مرهم و، د زړه مې دغه ټکور پاتې نه شو. ډېر ښه. ستا دعاګانې مې د زړه مرهم و، د زړه مې دغه ټکور پاتې نه شو. ډېر اعلی. او ممتازه ته چې د سترګو تور وې، ممتازه ته چې د سترګو تور وې، په هغه سترګو کې تور پاتې نه شو. سورې په سر مې د مور پاتې نه شو، خدای ګو چې کور هغه کور پاتې نه شو. ډېر مننه.